الحمدلله. افغانستان ته د پاکستاني پیرانو راتګ د جاهلانو لخوا ورته سجدي او د طالب فعالانو غبرګونونه وای کرکټ او د ګیلامن غایبانه جنازه ناروا ګڼي خدا شرک درته روا ښکاري. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پنجابي پیر ته د خلکو سجدي د پاکستان له سند ایالت څخه د افغانستان په دوره راغلی. دغه پیر دا مهال د ولایتونو په دوره دی چې دغه ویډیو ترې د زابل په شاجوي ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. یادګار د طالب فعالانو سخت غبرګونونه راپارولي چې یو شمېر یې دلته تاسو سره شریکوو. جنرال مبین لیکلي د کرکټ مخالفین دې ته ولې غلي دي چې مکمل له اسلام سره ټکر او نسل تباه کوي. دغه حرامي ولې د غازي تونلونو ته نه لیږي. رحیم سکندر لیکلي لومړی د سپینو چپنو والا چیرې دي چې ولس په لډو واده کې په ډول او سټایلي ویښتانو په عذابوي، خو دغه ګیره خریلې پیر ته ولې څه نشي ویلی. دویم هغوی چې د کرکټ لوبې پسې د خپل طبیعت او مزاج له امله لګېدلي وای د کوپارو لوبه ده د سیسه ده او رنګارنګ ټاپې، نو دا پیر چې خپل لمونځ به هم نه وي زده ولې مخه نه نیول کېږي. دریم چې د غیبانه جنازې مخه نیول کېږي او په حنفي مذهب کې ناروا بولي، نو د دغسې ګیره خریلې پیر مریدي او بیا پښې ورمچو کول کتاب کې روا شول او ولې پې غلي دي. حافظ عمري لیکلي نظام باید دغه بلاو مخه ونیسي، خو دا د بسته وزارت د داسې شیانو د مخنیوي په پار په تشکیلاتو کې ورته ځانګړی سوی دی. جهالت هم یو حد لري، دا پیران نه بلکې تیران دي. فضل سعید لیکلي زموږ د دعوت او ارشاد ملګري ویده دي، دوی هم کله ناکله د تظاهري شیانو ښکار شي. دوی باید د هیواد په سطحه ټول مفاسد او منابع ختمې کړي. شهزاد لیکلي په دې هیواد کې دا طوفانونه سیلابونه اوس هم کم دي چې په یو هیواد کې دومره کفرونه شرکونه او نادودې موجود وي، د الله جل جلاله څخه د همدغه عذابونو تمه کیدای شي. احسان لیکلي دغه پنجابي ته په کندهار او هرات کې نن سجدې کې د حنفي مذهب کې هیڅ مشکل نشته، خو د ګیلامن غایبانه جنازه ناروا ده. د اړه څه نظر لري کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.